کېلې زما پسې ډېر پروپاګنډې روانې دي او زه ورته حکا بکا یم چې دا څه روان دي، ځکه چې زه خپله دومره په ډېره ډسپوینټډ یم او ډېره زیاته ډسپوینټډ یم او ډسپوینټډ نه ډېره زه حیرانه یم چې دا ما سره څه وشو، ځکه چې زما پکچرز چې دی هغه ډېر آیډیز زما پکچرز لګولي او ما ورته څه نه دي ویلي، ما په ځان شپېلی کړی، ځکه چې ما ویل چې دا ګرده پی ټي ایم له کار کوي، خو هغې مې ګرده پی ټي ایم له کار نه کوي، څه خپل ذاتي مفاد لري. دغه شان یو آی ټي وه ملالۍ میوند، کوم چې زما عکسونه لګول او ما ته یې ویل چې زه لر او بر یو ځای کول غواړم او زه د پی ټي ایم دپاره کار کوم، نو ما د هغې آی ډي سره په میسیجز خبرې کولې او هغې به زما هر نوی تصویر به هغې ته لګاو، ما به خپل ویډیو هم هغې ته لیږله، ایون زما پاسورډ هم د هغې آی ډي سره و ښه، خو د هغې پاسورډ زما سره نه و، خو زه دومره سټوپډ یم چې په دې خبرو پوه نه شو. خو خیر بیا داسې چل وشو چې دې آی ډي چې دی یو خو دا پیله ځل چې ما ته دا خبره سټرک شوه چې دا ما یوز کوي، هغه الله و چې په جرمني کې زه چې کله جرمني لاریون ته تلم نو هلته عبدالقاهر ما ته پوره سم نوم نه دی یاد، خو هغه به دلته په کمنټ باکس کې خبره وکړي میبي، نو هغه ما ته ویل چې ته خو زما سره خبرې کوې او زه چې کله پېښور کې وم، نه ته چې کله پېښور کې وې نو زما ستا سره لنه خبرې روانې دي، نو زه ډېره شاک شوم چې ما خو هغه سره چېرته خبرې نه ده کړې. خیر ما دې ملالۍ ته ووایي، نو دې ملالۍ نه دی نوم ارمینا دی، پته نه ارمینا دی که ارمان دی، خدای به دې خبرې الګ دی که جینۍ ده، نو ځکه چې ما سره یې چېرته دا خبرې نه ده شوې او زه خیر نو بیا چې دی که نه، نو بیا ما ده چې ما ته داسې ووایي نو ما دې آی ډي ته وویل چې تا داسې ته خلکو سره خبرې کوې، ما مطلب ما جوړ کړي ځان او زه خلکو سره خبرې کوې، نو دې ځکه چې زه خو چاته ډېرې خبرې نه کوم، نو ته څنګه داسې خبرې کوې، نو دې ما ته وایي چې نه دا کس دروغ وایي ښه، ما وایي پاسبل دی میبي، نو ما خبره یې کړه. بیا داسې وشو چې اوس زه یو څو ځله د بهر ځایونو ته لاړم او محفلونو ته لاړم، نو ډېر خلکو ما ته داسې وویل چې تا خو زموږ سره خبرې کړي او دلته سلام را باندې نه اچوي، نو I was really shocked ښه، نو ما دې ته وویل چې زما ګرده پکچرز ډیلیټ کا او ویډیو جوړ کا، ویډیو جوړ کا که ته هلک یې که ته جینۍ یې I don't care چې څوک هم یې، خو ته ووایه چې زه آینه نه یم، ځکه چې دا خلک وایي چې زه او ته یو یې، او دې مخکې هم د اسلام په خلاف پوسټ کړي whatsoever، او زما د آی ډي نه لاګین شوی یم نو دی پوسټ کړي او زما آی ډي اوس بین ده، زه 3 اپریل پورې نه زه پوسټ کولی شم، نه کمنټ کولی شم، نه لایک کولی شم، میبي په لایف کې کولی شم، خو مطلب د بل چا په لایف کې کمنټ کولی شم، خو هسې کمنټس نه شم کولی. نو اوس تاسو چې څه شکنجاوي دي یا څه دي هغه د دې پرسن نه تپوس وکړئ، ځکه چې ما ته نه ده پته چې دې پرسن دا چې څوک هم دا هلک ده که جینۍ دی د څه مقصد دی، او ده خو مخکې چې دی ایون یو ځل په یوې بلې نجلۍ باندې پوسټ کړي وو، بیا زه ترې خفه شوی وم او ما د آی ډي بلاک کړې وه، ما دې ته ویل چې تا په دې نجلۍ پوسټ ولې کړي، مطلب که هغه نجلۍ نادیه یادوم، نو هغه چې هغه د هغې خپله مرضي ده چې هغه څه کوي یا څه نه کوي، that's her own choice که نه، ټیک ده هغه د هغې چې کومه نظریه ده د هغې مطلب د مخالفت کولی شي، خو ته په هغې پرسنلي اټیک نشي کولی. خو بیا د هغې نه وروستو چې دی دا پس ثنا هم دا خبره کړې وه چې دا آی ډي ما هریس کوي ښه، او د دې آی ډي تپوس کول پکار دی، او دا چې دی ډېر فالوورز د ګردو ډېر فالوورز دا آی ډي لري، ایون ګلالۍ هم دا خبره کړې وه، نو اوس هم زه د هغوی نه دا خواست کوم چې هغوی دې دا خبره وکړي چې دا څوک ده، څوک دی دا زما د آی ډي نن لاګین شوی، ما خو اوس خپل پاسورډ چینج کو او ده دا خبرې کړې دي، نو
I want to know who this person is who used me badly, who used my identity, and د خپل پرپز دپاره چې کوم د هدف لري او د خلکو سره لکه ذاتي توګه خبرې کوي او هغه خبرې داسې کوي چې ځان ناینه جوړ کړي. نو زه دا ویډیو ما ځکه کړې چې دا مولا او دا سوکن چې دي، نو تاسو چې دی که نه د خپل دا ګروپ چې کوم بنده دی که نه دا ملالی د دې نه تپوس وکړئ چې کوم دا دی په اسلام کوېسچنز کړي. زما د دې خبرو سره هېڅ تعلق نشته او نه زه په دې پوسټ کول غواړم، نه زه په دې اراده لرم چې زه پوسټ وکړم. زه یو آرټسټ یم او زه خپل فلمز جوړوم او ما پی ټي ایم سپورټ کوم، بس نور زما د دې شیزونو سره هېڅ کار نشته چې تاسو په ما فتوې لګول شروع کړي او یوه ډرامه ترې جوړه کړه، مخکې غفور یاد کړی او د هغه نه سټوري جوړه کړه، اوس دا سټوري جوړه کړه. I'm so fed up and I'm so disappointed چې تاسو I don't know what's going on. زما چې ویډیو د بس دا ده چې دا زما آی ډي نه ده او دې آی ډي زه یوز کړم او دا اگر د خبرې وشوې نو اوس تاسو چې ځواب غواړئ یا جواب ورکول غواړئ نو دې آی ډي ته ورکوئ. زما د دې سره هېڅ تعلق نشته. مننه.